چې په خپل ذات کې دی زړه تنګ دی کائنات وګوره چې په خپل ذات کې د زړه تنګ دی کائنات وګوره څوک چې په کور کې کله تنګ شي نو بهر لاړ شي او عصمته زړه دې د احساس نه خالي مشه چرې په آینه به څه کوي چې ترې جوهر لاړ شي ډېر ښه خبرې خوند کوي خو تا سره ډېرې خوند کوي چې نشه خبرې او بیا د انګازي ټي وي سره ډېرې مزه کوي چې سړی خبرې پکې وکړي د عروج خیال دې نه کوي دا د زوال وګڼي د عروج خیال دې نه کوي دا د زوال وګڼي چې کوم سړی د خپل صادر نه خپې بهر وباسي په داسې خلکو کې مې ژوند دی درته څه به وایم په داسې خلکو کې مې ژوند دی درته څه به وایم حجره خو پرېږده چې جومات نه مسافر وباسي ګرانو کتونکو زه یم کیس افریدی امید ده چې تاسو روغ جوړ خوشحاله و پروګرام دی ادبي څیرې او په ادبي څیرې کې نن موږ موجود یو ارباب لنډۍ کلي کې او دلته کې د موږ سره یو ډېر خوږ ژبی ډېر خوږ انسان ښکلی شاعر د پښتو ادب او د پښتو ژبې دپاره ډېر کار کړی دی ډېره منډی والی ده عصمت سوراني صاحب موږ سره موجود دی د هغه په ژوند په فن باندې وی تاسو خبرو چې هغه په دغه مت کې په دغه پښتو ادب کې څومره کار کړی دی څومره منډې والی دي عصمت سوراني صاحب په پروګرام کې ته هر کله کوم السلام علیکم وعلیکم السلام کیسې به هر کله راشو ستړي مه شو ستاسو ډېره مننه کوم او خاص کر ستاسو د انګازي ټي وي زه ډېره مننه کوم چې تاسو راغلي او مالم وخت راکړو الله دې خوشحال لره دا ده چې لکه د تاسو خپل ابایي کلی کوم یو دی زمونږ ابایي کلی خو چې کوم دی نو هغه بنو دی او په بنو کې بیا سورهانو علاقه ده نو ځکه زما د نوم سره سورهاني زه دا دغه کوم نو جنوبي اضلاع سره زما تعلق دی د بنو سره او زما والد صاحب چې کوم دی نو هغه د 90 کاله وړاندې دلته د علم په حصول پسې راغلی و نو دلته ایثار شوی نو بیا د هغې په وجې موږ هم دلته پښتون بیا ایثار شوي پېښور کې بالکل میشته شو او زما پیدایش چې کوم دی نو هغه په بنو کې شوی دی خو نوره زندګي زما دلته کې لکه د بچپن نه واخلې تر دې وخته پورې هم دلته اوسېږو هم دلته کې دغه زما نوکري هم دلته کې ده سوراني صاحب لکه د ادب طرف ته دی روجان څنګه راغی چې دا دې وویل چې یاره زه د ادبي خلکو سره هم کښېنم او چاته شم څه زده کړم یاره جي داسې کار و چې په یو وخت کې خو داسې و چې اوس وخت تر وخته هر څه نه خپل دا کېږي یو وخت کې د ریډیو ډېر خلک شوقیان وو هر سړی به ریډیو ته ناست و دغسې موږ هم ټیپ ریکارډ یو دور و په مسالې به ورته اچولې وې پوه شو په سینه به یې د شپې ایښی او بس اورېدل به ځکه چې بېلې خبرې خو موږ هم دغه شوق و غزل مې اورېدلې او خدای شته چې یو بل دا دی چې شوق هم ورسره د ژوند هم ورسره شوق و نو موږ به د دې مشرانو غزلې اورېدلې موسیقۍ سره مو اورېدلې نو د هغې په وجه باندې زموږ هم شوق پیدا شو موږ به چېرې داسې څه لیکل خو موږ هم وکړو د هغې نو بس بیا دغه رجحان ورو ورو چې کم دی نو بیا دغه مخته راغللو نو موږ هم داسې شعر نیم لیکل شروع کړل بس د کوم کلي کې چې میشته یې دلته کې ته ناست یې په دغه کلي کې ژوند کوې لګیا یې نو زما خیال دی چې دا علاقه هم ډېره ادبخیزه علاقه ده ډېره ادبخیزه علاقه ده او په دې باندې ما یوه ادبي تذکره لیکلې ده د ارباب لنډۍ او پښتو ادب په هغې کې ما د دې ارباب لنډۍ نه 29 شاعران ثابت کړي دي د دې نه وړاندې په دې باندې کار نه و شوی نو پروفیسر دورخان داود صاحب دی خدای وبخي نو هغه ته بیا ما په دې باندې ډسکس وکړو نو هغه ما ته وویل چې دا خو به ډېر غټ کار وکړې ځکه چې دا کار خو پکار چې مونږ کړی وی ځکه چې دا خلک چې کم تا پکې راوستي دي دې کې ډېر سینر کسان زموږ تېر شوي دي لکه مثال خبره ده د قاضي عطاالله ذکر تاسو اورېدلی دی داسې د ارباب صمد خان صاحب دا د ارباب حدود پلار و چې دا ړومبی شاعر د ارباب لنډۍ دا ما ثابت کړی چې ړومبی د ارباب لنډۍ شاعر چې کوم دی نو هغه ارباب صمد خان دی چې اردو پښتو دواړو کې شاعري کړې وه او دا د 1800 لږ تېر شوی دی او بیا وروسته چې کوم دی بیا ارباب رشید شو ارباب هدایت الله خان شو ارباب ودود شو دورخان داود شو ما د هر چا نه اصلاح کړې ده کوشش مې کړی دی لکه ما تا ته یو شعر ویلی دی او دا مې درته ویلي او تا راته پکې اصلاح کړې ده چې رسولاني صاحب که دا ټکې داسې کړي او دا شعر داسې کړي نو دغسې ما د ډېرو خلکو نه دا کړي دي خو که پاتې شوه ته مینه دغه یادې چې زما په دغه وخت کې په ذهن باندې یا زما په زړه باندې چې کوم ډېر سور و او کوم شاعر ډېر دغه نو هغه یقینا خبره دا ده چې حمزه بابا په خپل ځای باندې خو د غزل بابا دی مطیع الله قریشي صاحب ما به د هغه شاعري ډېره زیاته اورېدله او هغه دومره خوند راکړی چې هغه به یو خو رومانیت دغه د شاعري ډېر دغه وکړه نو موږ هم سټارټینګ داسې و چې خامخا د رومانیت طرف ته میل وو نو زموږ شاعري هم دغه طرف ته ډېر جاز ورکړي نو دغه شی و چې زما مطیع الله قریشي صاحب ډېر د خوښې شاعر و هغه خدای شته چې ما ته ډېر دغه راکړی دی او بل اطلس ګل اطلس صاحب
اطلس ګل اطلس صاحب سره به زه بالکل ناست وم، ما له یې حوصله راکړې ده او په لومړي ځل باندې زه هغې ځان سره سرحد پښتو ادبي ټولنې ته هم بوتلی وم چې هلته کې تاسو سره هم زموږ ملاقاتونه وشو. تاسو هم هغه وخت کې ډېر زیات متحرک وو، یقینا خبره کوو چې راتلی به زموږ بیا ارباب لنډی کې بیا هغه یوه مشاعره هم په 87 کې شوې وه، نو تاسو ولې راغلې شپې هم کړې وې، نو ستاسو خدمت په خپل ځای دغسې موږ تاسو نومونه اورېدلي وو، تاسو سره هم زموږ بیا تعلق پیدا شو، هسې مقدر شاه مقدر سره پیدا شو. نو دا په لومړي ځل زه اطلس ګل صاحب چې کوم دی هغه د ادبي میدان ته چې کوم دی د مشاعرو ته دغه کړی وم. که ډېر تکړه تکړه سټي پکې د دورخان داود غوندې کسان نه وو. خو دا وه چې موږ ته دا مشکلات وو چې موږ به تلو خیبر بازار ته واشه ته میاشت کې یوه غونډه به وه، نو هغې ته به که یوه میاشت نه پاتې شو بیا به 2 میاشتې پکې تېرې شوې، نو هغه وخت کې تازه تازه ورځې وې، نو بس زموږ هم دا شی و چې بشیرونه خپل ووایو دی بل وورو او صفا خبره کوو، دې سره هم کار نه و. ډېر کار شیرشاه ترخوي صاحب غوندې، ستاسو غوندې مشران مقدر شاه مقدر، ډاکټر شیرزمان تیزیر صاحب و، سلیم راز صاحب و، سیف الرحمن سلیم صاحب و، نو اقبال نسیم خټو غوندې خلک که نه اطلس ګل اطلس، نو ډېر تکړه تکړه خلک او شاه جهان صابر صاحب دا ټول راتله هغه وخت کې که نه. مطلب دا دی چې دا د ټول ژوندي لري که کوم دی خدای دې مغفرت نصیب کړي، خو دا ده چې مونږ بیا څه زده کړه نو دا هم هلته یقینا خبره کوو. مونږ په تنقید هم پوه شو چې تنقید څه ته وایي او غزل څه ته وایي، او بیا په غزل کې ردیف و قافیه څه ته وایي. مونږ خو به داسې لیکل چې یاره بس د بل هم کتلي وو، بس هماغسې هم لیکل کول، لکه ډېرو خلکو چې ګلستان پوستان ویلی و که نه، نو بس هغې ته یې کتلي وو خلکو شاعري کوله، خو دا ورته پته نه وه چې آیا د روزمرې پکې خیال ساتل پکار دي او تشبیحات څه ته وایي که نه، کنایې او سنتونه، نو په دې باندې څوک نه پوهېدل. نو هغه چې موږ زده کړي دي نو دا موږ د سرحد پښتو ټولنې زده کړي دي. بیا وروسته د خدای پاک مهرباني وه، اوس هم زه ډېر مطمئن یم، خوشحاله یم الحمدلله چې هر ځای کې اوس ادبي تنظیمونه کار کوي، پکې اوس تنقیدي اجلاسونه کېږي، او دا هم د خدای مهرباني ده چې زموږ مشران موږ له وخت راکوي. اول تاسو دا دی موږ له وخت راکړی دی، زه ستاسو احسان په سر سترګو باندې ستاسو د ټي وي چې ملی تاسو دومره لرې سفر وکړو او دا راغی، نو د دې موږ په دې باندې من غټېږو. یقینا خبره ده چې ستاسو غوندې سینیر مشران خلک موږ له راشي او موږ له وخت راکړي، نو دا زموږ دپاره دې نه بل د اعزاز خبره نشي کېدی. دا شاعري چې کوم دی شروع کړه، نو کم اصناف تاسو ولیکل؟ ما خو چې په د زیاتر چې کوم دی بنیادي غزل طرف ته ډېر زیات زما میلان و که نه، رجحان مې دغه اړخ ته ډېر زیات و، خو ما ورسره چې کوم دی چاربیتې هم لیکلې وي هغه وخت سره، خو دا داسې و چې هغه د لیکلو پورې محدودې وي، لکه ویلو دغه داسې نو زه کار سړي لکه خو ما په ترنم کې غزل ویلو، نو زما ملګرو چې کوم دی نو ترنم هم خوښ و، نو بیا به ما چې غزل ویلو نو غزل به هم بله مزه ورکوله، نو زما رجحان هم چې کوم دی بس غزل طرف ته زیات لاړلو. کنې ما نظمونه هم لیکلي دي، ما دغه هم لیک زما چې کوم کتاب چاپ شوی دی زخمونو شونډې پرانیستې، هغې کې ټول موجود دي، نظمونه هم شته او غزل هم شته. سوراني صاحب مونږ ته یو کلام واوروي نو تاسو څنګه خوښه ده؟ نو ما خو خوښه ده چې کې صاحب تاسو په وړاندې یقینا خبره کوم، ځان ډېر دغه ګڼم ځکه تاسو مشران یې ډېر دغه دي، خو به هر حال د غزل نه وړاندې یو 2 شعره به ورته وکړم، بیا به یو غزل دغه کوم چې مونږ د سرونو هم د زړونو ورکول پیژنو، مونږ د سرونو هم د زړونو ورکول پیژنو، مونږ ځانونه ورکوو خو میدان نه پرېږدو. مونږ د سرونو هم د زړونو ورکول پیژنو، مونږ ځانونه ورکوو خو میدان نه پرېږدو، او بل یې په زور چې راشړي هغه زغملی نه شو. بل یې په زور چې راشړي هغه زغملی نه شو، ګنې دا نه ده چې په پوزه مچان نه پرېږدو. بل یې په زور چې راشړي هغه زغملی نه شو، ګنې دا نه ده چې په پوزه مچان نه پرېږدو. او یو غزل دی دغه چې په کتو کتو کې یو بل ته خندلو نشي، چې په کتو کتو کې یو بل ته خندلو نشي، زمونږ د دواړو دی اشنا داسې لیدلو نشي. ډېر ښه شعر د پکې چې هغه د مینې شاعر نه ګڼم حساس به نه وي، هغه د مینې شاعر نه ګڼم حساس به نه وي، ستا په لیدو چې اراده د غزلو نشي. ډېر ښه هغه د مینې شاعر نه ګڼم حساس به نه وي، ستا په لیدو چې اراده د غزلو نشي. او شعر ده چې دا مینه نه منم اظهار چې په زبان وغواړي، دا مینه نه منم اظهار چې په زبان وغواړي، کیسه چې خپلو کې د سترګو په زنبلو نشي. ډېر ښه دا مینه نه منم اظهار چې په زبان وغواړي، کیسه چې خپلو کې د سترګو په زنبلو نشي. او کیس صاحب ستاسو دپاره شعر دی چې دې ته تشبیه اخر د کوم موسم د ګل ورکړم، دې ته تشبیه اخر د کوم موسم د ګل ورکړم، د چا په حسن چې ټول عمر کې لیکلو نشي. دې ته تشبیه اخر د کوم موسم د ګل ورکړم، د چا په حسن چې ټول عمر کې لیکلو نشي. او
د شملې قدر په خپل ځای خو ګوره دغه هم ده آها د شملې قدر په خپل ځای خو ګوره دغه هم ده او سپکه کیسه ده یادول چې د چارګلو نشي ډېر ښه د بیا شملې قدر په خپل ځای خو ګوره دغه هم ده سپکه کیسه ده یادول چې د چارګلو نشي ګلو نشي ډېر ښه او چرته چې قدر د مین نه وي د مینې نه وي آها چرته چې قدر د مین نه وي د مینې نه وي زما عصمت نه خو به هلته اوسېدلو نشي ډېر ښه تاسو د کومو غونډو سره پاتې شوي یو کومو جرګو کې پاتې شوي یو یا داسې جرګې چې تاسو ته پکې عهدیداري میلاوي زه خو خیر کې صرف ډېرو جرګو سره پاتې شوی یم لکه څنګه چې ما سر کې ویلې سرحد پښتو ادبي ټولنې سره و هغې دغه وم بیا دلته کې په ارباب لنډی کې بیا وروستو یو غونډه جوړه شوه خو هغه بیا چې کوم دی نو همدغسې په ځای ودرېده مخکې لا نه لړله نو هغې کې هم چې کوم دی زما هده وه خازن وم هغه وخت کې دا تقریبا د 1980 یم خبره صحیح بیا د هغې نه وروستو هم بیا دغسې ولسي ادبي جرګه تاکال ته بتلو صحیح نو هغې کې مطلب دا دی بس تلو راتلو به هغې سره زما عهده خو هغه دلته نه وه خو مینه م وځکه چې شاعران به هلته راتلو مشاعرو له به تلو بلنه به راتلو موږ به هغې کې شرکت کولو نو دغسې چې اوس کم دی موجوده حالاتو کې نو خدای شته بیا د حمید بابا ادبي جرګه وه هغه وخت کې موږ به هغې له تلو نو شهاب بنوسي صاحب په دې ځای کې به کېدله دلته به تلو بیا هغې نه پس چې کوم دی نو د کلندر پښتو ادبي جرګه چې کله په وجود کې راغله او دوباره هغه دغه شوه نو بس هغې ته مونږ تګ راتګ شروع کړی دی نو هغې یو ځل مخکې صدر هم پاتې شوی یم او اوس چې کوم دی نایب صدر یم او صدر چې کوم دی ډاکټر نګا حسین نګا صاحب دی او د رحمان ادبي جرګې چې کوم دی سینیر نایب صدر یم خو دا د ګران اورېدونکي خبر کو ګران کتونکي چې څومره دي دې هم خبر شي چې تاسو چاپ اثار شته یعنی چاپ کتابونه د تاسو په نثر کې څه شی دی په نظم کې بالکل زما خو چاپ اثار دغه دي لومبۍ مې چې کوم دی شعري مجموعه دغه کړې وه زخمونو شونډې پرانیستې زخمونو شونډې پرانیستې دا زما یو غزل و د هغې یو شعر و هغې هم دغه کړی و دا چې سوی بوی په هواګانو کې خور شوی دی دا د کوم مین د زړه زخمونو شونډې پرانیستې نو دغه چې کوم دی په 2000 کې چاپ شوی وه بیا هغې پسې چې کوم دی ما د ارباب لنډۍ یو تذکره چاپ کړه تاسو مې وختي په نثر دی یو تذکره مې ولیکله نو په هغې باندې چې کوم دی پاکستان رایټرز ګلډ ما ته ایوارډ هم راکړی بیا دریم چې کوم دی نو ما په معزالله خان مومند باندې د هغې په فن او شخصیت باندې د مختلفو لیکوالانو نه ما مقالې راټولې کړې او هغې له مې یو کتابي شکل ورکوه او څلورم چې کوم دی نو شیرشاه ترخوي صاحب الله دې وبخي د هغه یو کتاب و رحمان و قرآن نو هغه چې کوم دی ما په اردو کې ترجمه کړو هغه مې چې اردو ته واړولو نو بیا پنځم چې کوم دی نو ما په ارباب رشید احمد خان باندې یو کتاب ترتیب کو د مختلفو لیکوالانو مقالې او دغه دم په نثر کې دغه دی او شپږم چې کوم دی نو هغه جدید پښتو شعرا کې اردو شاعري وه هغه پښتانه شاعران چې هغې په اردو کې شاعري کړې ده نو هغه مې د حمزه بابا نه راخیستې دي او تر دې دمه پورې چې کوم شاعرانو نو ما د هغې ذکر کړی دی او هم چې کوم دی نو هغه د دغه و د انیف خلیل یو کتاب لیکلی و د پښتو ناول تحقیقي او تنقیدي جایزه نو هغه چې کوم دی هم ما اردو ته واړولو پښتو ناول تحقیقي او تنقیدي جایزه پښتو ناول پر لیکي گئی بیلی کتاب نو هغه چې کوم دی نو دغه یو کتاب او اوس چې کوم کتاب اخیری راغلی دی نو هغه رحمان بابا فکر د فولکلور په آینه کې اصل د شاعران کېدای شي خپل وختونه کې لیکي تاسو څه کم وخت وي چې ته پکې کلام لیکي غزل لیکي یاره دا خو که څوک دا خبره کوي چې دا مازدیګر یې هم مزه کوي مازدیګر کې لیکل او دا دي یاره د دې وخت نه دی معلوم صفا خبره وخت نه دی معلوم احمد څه ټایم کېږي څه ټایم نه کېږي څه ټایم ستا دغه مخ ته په ذهن باندې دغه خبره راځي پوه شوې که نه داسې هم شته چې مثال خبره لکه اوس زمونږ په ذهن کې د هفتې نه وړاندې یو شعر زمونږ په ذهن کې ګرځي وي د پېښور شعر وي لیکو په لاهور کې د دې خو ټایم نه معلومه حمزه بابا خبره به وکړي چې د احمد دا پارم چې کم دی د اور ضرورت وي ځکه چې کاغذ را واخلې پین را واخلې نو والا بیا احمد راځي نو اوس داسې خو نه کېږي یو سړي پاسپورټ دی جوړ کړی واچلی سي بغیر پاسپورټ حج نه شي هر وخت خپله چې کوم دی تقاضې دي په هغه وخت کې چې کومه شاعري کومه شوې ده نو هغه د کلاسیک دور د کلاسیک دور چې کوم دی هغه ځان ته خپلې مسلې وي او خپل لوازماتو بیا چې کله رومانویت راغلی دی یو رومانیت نه یادوم رومانویت چې کله د کلاسیک په ضد باندې راغلو نو هغې نه وروستو بیا به موږ دې ته ګورو چې آیا دا په کومه مرحلو کې روان دی نو که دې ته بیا موږ ګورو نو دی په خپل ځای صحیح دی او هغه په خپل ځای باندې خپل کار کړی دی خو جدید دې دا هم ذهن کې اچول پکار دی چې د نن جدید چې کوم دی دا د سبا کلاسیک دی چې په دې ځان پوهېدل پکار دی زړېږي لکه مثال کې طور پر اوس که موږ حمزه بابا موږ د جدید د غزل پلار یې دغه کوو
نو دا مونږ نن خبره کوو دا اماثر کسان چې کوم لکه مونږ لیدلې دی تاسو لیدلې تاسو سره ناس مونږ ناس نو دا بیا د راتلونکي د نن 20 کاله وروسته چې کوم خلک راځي دا د هغې دپاره د کلاسیک درجه لري د چې کوم جدید غزل او بالکل جدید نو دا به د راتلونکي وخت دپاره جدید وي څنګه چې هغه کلاسیک زمونږ دپاره نن کلاسیک دی دا یو وخت دا دغه وخت جدید و نو هغې پکې چې کوم دغه کړی ده واقعي زمونږ نن سبا چې کوم دی یو خو دا دی چې د غزل مزاج د نظم دغه چې کوم دی نو تاسو ګورئ چې زمونږ پکې کومې معاشرتي دغه دي هغه مونږ راوړاندې کړي مونږ کیس صاحب دا خبره کوو که نه لکه ملګري چېرې جدید او کلاسیک حمزه بابا د جدید او د کلاسیک تر منځه پل کردار لوبولی حمزه بابا چې هم د کلاسیکي دغه پی دی او هم د جدید هم دی حمزه د خوږ اشنا به درته څه صفت بیان کړم چې بوډه څوک له هرې ډډې اوسکې خوښوي ته ما ته دا ووایه چې دا په کلاسیک کې ما ته پیدا کړه په کلاسیک کې پیدا کړه ده داسې خوږه خبره داسې ښکلې خبره ته ما ته په کلاسیک کې پیدا چا کړې ده چا مړه ده کړې د وخت د کمي د وجې نه زه دا وایم چې آخري د تاسو په زړه کې کوم یو پیغام داسې شته چې دغه دنیا یې واوري زما خو بس دا دغه دی چې الله دې زموږ دا سیمه بس په امن کې لري ډېر جنګونه پې تېر شو ډېر بد حالت په دې پښتنو باندې تېر شوی دی او الله دې نور پکې امن راولي او زمونږ نوي کول ته مې دا دغه دی خاص کر شاعران دیبان چې کوم دي هغې ته مې دا دغه دی چې شاعري په خپل ځای باندې تخلیق کار په خپل ځای باندې دی خو ورسره چې کوم دي نو په نثر کې دې ته پکار دی چې دغه طرف ته رجحان وکړي او چېرته چې نږدې یا په خپل علاقه کې کوم ادبي تنظیمونه دي چې هغه فعال کړي او هغې کې د حاضري کوي انشاءالله زه ته یقینا خبره کوم دغه تنظیمونه چې کوم د اکیډمۍ حیثیت لري بالکل ځکه موږ ډېر څه پکې زده کړل ستاسو غوندې مشرانو نه نور ملګري مطلب دی موږ هغې ته راتلو او ډېر څه مې زده کړي دي نو زه وایم چې دغه خلک چې کوم دا نوي هلکان دې دې په دې کې هار نه محسوسوي چې دغه دا پوه شي که نه نو پکار ده چې ملګري طرف ته رجحان وکړي او باقي به خپلې خبرې سره په دې یو شعر باندې ختم کړم په دوو باندې چې په خپل ذات کې دی زړه تنګ دی کائنات وګوره چې په خپل ذات کې د زړه تنګ د کائنات وګوره څوک چې په کور کې کله تنګ شي نو بهر لاړ شي او عصمته زړه دې د احساس نه خالي مشه چرې پاینه به څه کوي چې ترې جوهر لاړ شي ډېر ښه مننه کیسه ستاسو د راتګ مننه د تاسو کوو چې تاسو موږ له وخت راکړو موږ سره کېناستو خبرې خوند کوي خو تا سره ډېرې خوند کوي چې نشه خبرې او بیا د انګازي ټي وي سره ډېرې مزه کوي چې سړی خبرې پکې الله مو مننه ستاسو د ټول ټیم ګرانو کتونکو تاسو وکتل د عصمت سوراني صاحب خبرې تاسو واورېدې جدید مې کلاسیکل مې نور مې مختلفې خبرې تاسو واورېدې هغه ژوند هم خبر شو فن هم خبر شو دغه شان مې انشاءالله په بل ادبي سیرې پروګرام کې تاسو ته بیا مخامخ کیږو تر هغې پورې غواړي کې سفري دی